کرکټ بورډ ومنله چې له زمبابوې سره سیالي لري. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک د زمبابوې کرکټ بورډ د اجرایي رئیس له څرګندونو وروسته ومنله چې په راتلونکي کې به د دواړو هیوادونو د 50 شلاوریزو سیالیو سریز ترسره کړي. تېره شپه کرکټسار ویبپاڼې د زمبابوې او افغانستان ملي لوبډلې ترمنځ د راتلونکو 50 نړیوالو شلاوریزو سیالیو په اړه راپور خپور کړی و. هغه مهال یې په اړه کرکټ بورډ څه نه وو ویلي، خو نن یې په اړه د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک غبرګون وښود او ومنله چې افغان لوبډله د زمبابوې ترڅنګ د سریلانکا الف لوبډلې سره هم په راتلونکي کې سیالي لري. د افغان کرکټ بورډ ویان فرید هوتک وایي چې د افغانستان او زمبابوې د ملي لوبډلې ترمنځ د 50 شلاوریزو نړیوالو سیالیو ترڅنګ به په نږدې راتلونکي کې د افغانستان او سریلانکا د الف لوبډلې ترمنځ هم 4 شلاوریزې او 4 50 لوبې ترسره شي. د هوتک پر وینا د دغو لوبو د نیټو رسمي اعلان ځکه ځنډول شوی دی چې د کرونا خطرناکې ناروغۍ له امله هر څه په نړیواله کچه په ټپه ولاړې دي. فرید هوتک زیاتوي چې دغه لوبې به په آسیایي او نړیوال جام کې د افغانستان لپاره ګټورې تمامې شي. د هوتک پر وینا له یادو دواړو هیوادونو سره لوبې د هغوی په کوربتوب پلان شوي دي چې د لګښت په برخه کې افغانستان کوم غرض نه لري. د فرید هوتک پر خبره یادو سیالیو په هکله د افغانستان کرکټ بورډ مشر ته به له دې وړاندې له رسنیو سره خپل نظرونه شریک کړي، خو د لوبو د نیټو اعلان به د کرونا وایرسو ته په کتو اعلان شي. فرید هوتک کرکټسار ویبپاڼې ته وویل چې د یو شمېر نور هیوادونو له کرکټ بورډونو سره هم 2 اړخیزې لوبو په موخه د کرکټ بورډ مشرانو له لوري خبرې شوې دي، خو د کرونا وایرسو له امله سره پریکړې ته نه دي رسېدلې. د افغانستان کرکټ بورډ په داسې حال کې خپل غبرګون وښود چې له دې وړاندې تېره شپه د زمبابوې کرکټ بورډ اجرایوي مشر ګیمرو مکني وویل چې دوی اوس هم د افغانستان سریز ترسره کېدو ته خپل پلان او تیاری پیل کړی دي. ګیمرو زیاته کړه دوی خپلو روزونکو او ټرینرانو ته امر ورکړی چې په دې بحراني حالت کې بیا هم خپلو لوبغاړو ته پلان ورکړي ترڅو په خپلو کورونو کې پرې کار وکړي او په راتلونکو 2 اونیو کې خپل فټنس اصلاح کړي. د یادونې وړ ده چې د افغانستان او زمبابوې ترمنځ 50 شلاوریزو سیالۍ په راتلونکي جون میاشت کې ترسره شي، خو که چیرې کرونا وایرس هم په داسې دوام وکړي د دغه سیالیو ترسره کېدلو امکان شتون نه لري. ملګرو دا زموږ چمتو شوی راپور د لا ښکلو ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ.